زما د مور کبر زوال شو. رښتینې کیسه. سلامونه ګرانه اوریدونکو، مینه او درنښت. هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. د دې کانال څخه هم پښتو رښتینې داستانونه او هم په دري ژبه داستانونه خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو خورکۍ کیسه ده چې تاسو ته یې راوړم. هیله لرم تر آخره ما سره یاري وکړئ. زما مستعار نوم عایشه ده. زه کله چې نوې پیغله شوې وم، زموږ یو کلیوالو جمعه نومېدل. دغه به د موږ د کلي خوا څخه هره ورځ تېرېدل. ما به کله کله لیدل. کله چې زه اوبو ته وتلم، د موږ د کور مخکې یوه څاه وه. د دې څخه ما اوبه راوړل او د جمعه د راتګ ساعت ما معلوم کړی و. په هماغه د اوبو په پلمه زه به وتلم، د جمعه سیل به مې کوه. زموږ کلي کې داسې خبرې نه وه. که کومه جنۍ کوم هلک سره لیدل کېدل، نور د هغه جلۍ ژوند به سور اور کې کېده. خپل تور سر به پلار کره سپینوله. زه د هماغه څخه ډارېدم. یو ورځ جمعه چې د موږ د کلا خوا نه تېرېده، د موږ د کلا مخې ته څوک نه و. جمعه راته ویل: عایشې، سبا زما مور تاسې کره درځي. زه ډېره خوشحاله شومه او سبا ته د جمعې د مور په تمه ومه. چې د جمعې مور راغله. کله چې مور یې زموږ په کلا ننوتله، مور مې ویل: وی لیونۍ بیا راغله. مور مې کله چې دا خبرې وکړه، زما تمه وشلېده او ما ویل چې ما خو دې ته نه ورکوي. مور مې دې باندې مړندې وهي. کله چې د جمعې مور دغه خبره یاده کړې وه چې زه عایشه غواړم خپل زوی ته ما سره ښیښي وکړئ، زما مور دې جمعې مور ته ویلی و: خور جانې، که همداسې راځې راشه، که نه نور له دې خبرو لپاره تش زحمت مه باسه. د جمعې مور جګه سوه او لاړه او نور جمعه زموږ د کلا له خوا څخه تېر نه شو. کله چې د جمعې مور جګه سوه، زما مور ته یوه ډېره کلکه خبره یې وکړه. ورته ویل: خورې، ډېر کبر کوې، کبر به دې زوال شي. زما مور د جمعې مور ته ویلې: تر څو لور مې تا ته درکوم، ولې په اور کې نه اچوم. دغه خبرې سره زما په زړه کې یو ډار پیدا شو. تل به مې د دې خبرې لپاره سوچ کوه. ما پسې یو خازګار راغی. زه یې پلار مې دې خازګار ته ورکړمه. زموږ لرې خپلوانو. زما واده وشو. لاړم خاوند کره مې. یو کال مې ژوند وکړ. خو خوشحال ژوند مې درلوده. زما کره یو زوی پیدا شو. کله چې زما زوی پیدا شو، په ولادت کې راته یو سرخوږی پیدا شو. ډېر شدید سردرد مې پیدا کړ. خاوند مې زه یو هفته ډاکټر ته بونتلمه. په دې یو هفته کې زه ډېره ډنګره شومه. کله چې زما مور زما د زوی مبارکي ته راغی، زه یې ونه پېژندلمه. ما ته ویلې: عایشې لورې، ته ولې دومره ډنګره شوې؟ ما ورته ویل چې داسې سر مې درد کوي. زما مور زما خواښې ته ویل: ولې تاسې ډاکټر ته نه ده بوولی؟ زما خواښې مور ته مې وکړه ویل: اوس ته راغلې، ته یې بوځه، موږ پیسې نه لرو. مور مې ما ته ویل: راځه لاړ شو لورې. زه لاړم مور سره مې. مور مې زه ډاکټر ته بوتلمه. ډاکټر ما ته دوا راکول او تاثیر یې نه کوه. کله چې یو هفته تېر شو، زه راغلم بېرته خسر کره مې او ډېره ډارېدمه چې بیا سرخوږی راته رانشي. کله چې ما ته ډاکټر دوا راکړی و، دوا به مې خوړل، خوب به راباندې راتله.
کله چې له خوبه جګېدمه بیا به مې سر په درد و. آخر کې زما سردردي چې ډېر شدید سو، کله چې سر مې ډېر درد کو ما به چیغې وهه. خاوند مې پلار پسې مې احوال وکړ او ورته ویلې چې د عایشې مریضي زیاته شوې. پلار مې راغی او زه یې پاکستان ته بوتلم. هلته پاکستان کې راته ډاکټران ویل چې ستا اعصاب ستونزه پیدا کړی. ما ته به دوا راکوه زه به ویده کېدمه. کله چې له خوب څخه پاڅېدم بیا به مې چیغې وهل. خو بېرته وطن ته راغلو. کله چې وطن ته راغلم زما لیونتوب زیات شوی و. ما خپل ځان کې خپل جامې شکول، ما خپل د کوټې ښیښې ماتول، خلکو ته به مې ضرر رسول. ما په همدغه لیونتوب کې 4 کاله تیر کړی. زما پلار بالاخره مجبور سو چې خپل ځمکه خرڅه کړي او ما هند ته بوځي. کله چې زه هند ته تلم څوک مې نه پیژنده. ګولۍ به مې چې خوړل ویده به شوم او چې له خوبه پاڅېدم چیغې به مې وهه. مور و پلار مې په دې 4 کاله کې بوډا شوی و. په دې وخت کې زما خاوند 2م واده کړی و، 2 بچیان یې وو. زه چې هند ته لاړم هند کې راته دوا راکړه. د هند دوا را باندې ښه تاثیر وکړ. د هند دوا مې 1 هفته وخوړل. له آسمان څخه ځمکې ته کښته شومه. چې ویده کېدمه له خوب څخه چې بېرته پاڅېدم چیغې به مې نه وهه، آرام به وم. کرار 1 میاشت کې زه ډېره ښه شومه. پلار مې وپېژنده، خپل ځان مې وپېژنده، لږ راته یاد شو ټول کارونه. وروسته له هغه خپل پلار څخه مې پوښتنه وکړه چې مور د هغوی مې چیرې ده. پلار مې راته ویل لورې ته لږ مریضه شوې یې، ته مې هند ته راوستی یې، خویندې مور دې ټول په وطن کې پاتې دي، ته له خیره کوشش وکړه چې ښه شې بېرته ځو وطن ته. الله تعالی ما ته 2یم ځل لپاره ژوند راکړل. 1 ورځ تر بلې ورځ زه ښه کېدمه. هر شی د مریضي د مخکې را په یاد شو. پوښتنې به مې کوه چې زما زوی څومره شوی، زما زوی ته څوک شیدې ورکوي. پلار به مې ویل عایشې لورې د ځان غم مه کوه، زوی څه کوي مه کوه تشویش. پلار ته مې چې کته ږیره یې سپینه شوې وه. ما به ویل چې څومره وخت زه بې حاله ومه چې ستا ږیره دومره سپینه شوی. پلار به مې غږ نه کوه او راته ویل فکر مه کوه لورې، زر ښه شي چې وطن ته لاړ شو. خو زه به هره ورځ بازار ته بوولم، خوشحاله ساتلم، هر شی یې راته اخیسته. ښه شومه. کله چې ښه شومه وطن ته راغلم. کور ته چې راغلم خپل ورور خویندې وینم. زما ورور کله چې زه مریضه شوې ومه وړکی و او اوس نامخدا زلمی شوی ده. خویندې مې ټول همداسې غټې شوي، ټول شی تغییر کړی. مور مې زیاتر زړه شوې. ما به ویل مورې راته قیصه وکړه څنګه چل ده. مور مې راته ټول ویل چې 4 کاله ته مریضه وې، مونږه در سره ژوندي مړه کېدلو. لورې نور تشویش مه کوه چې هغه مریضي بیا در باندې را نشي. ما خپل مور ته ویل مورې زما زوی چیرې؟ مور مې ویل ستا زوی ستا خاوند سره ده. ما ورته ویل چې احوال وکړئ چې زوی مې راولي زه وګورم چې څومره شوی. مور مې ویل ستا پلار ستا خاوند سره لږ څه خفګان لري، نه راځي ستا خاوند، د دې لپاره چې تا باندې ښځه وکړه. ما ورته ویل مورې د خاوند حق مې و چې واده یې کول. زه ډېره موده مریضه وم، په دې کې د خفګان خبره نشته. زه غواړم خپله لاړه شمه. زه خپل کوچنی ورور سره لاړم خپل خاوند کره. کله چې هلته لاړم زما ټول د خاوند کورنۍ
زما څخه ډارېده چې بیا راباندې حمله رانشي او هماغسې مریضه نه شمه. زه 2 هفتې هلته پاتې شوم. خپل بن مې ولید. بن مې 2 اولاده درلود. زما زوی غټ شوی و. زه یې نه پېژندلمه. زه ډېر دردېدلمه، خو بیا به مې تشویش نه کوه د دې لپاره چې بیا مې مریضي زیاته نه شي یا هغه مریضي هغه حمله بیا راباندې رانشي. کله چې 2 هفتې تېرې شو زما خاوند ما ته نه راتله. ما یو ورځ خپل خاوند ته ویل ته ولې داسې کوې؟ زه دې هم ښځه یمه. زما خاوند راته ویل چې زه نه غواړم تا سره نږدې شم او کوروالي وکړمه، ځکه که ستا ماشوم بیا پیدا شي تا باندې بیا هماسې حملې راځي. کله چې ما دا خبره خپل خواښې ته وکړه، خواښې مې هم همدغه خبره یې راته وکړه. مور و پلار ته مې ویل، مور و پلار مې هم همدغه خبره یې راته وکړه. وروسته له هغه خاوند مې راته ویلې چې راځه لاړ شو ډاکټر ته ستا رحم لرې کړم تر څو ستا ماشوم پیدا نه شي. ما هم ومنل. لاړم ډاکټر ته او خپل رحم مې ایسته کړ. خدای زه چې سیابخته کړې ومه نه ښه کېده. زما زوی کله چې د 7 کالو شو یو ورځ د لامبو لپاره سیند ته تللی و خپل د تره زامنو سره. په سیند کې د لامبو وخت کې غرق شو او زما زوی مړ شو. زه یوازې پاتې شومه. بدبخته او یوازې ژوند کومه. همیشه د جمعې د مور خبره راته یاد شي چې کبر دې زوال کېږي. رښتیا وایي هغه کبر زوال شو. زما لیونتوب هغومره راباندې راغی چې زما ژوند، زما خاوند، زما د ژوند ښه شېبې، زما اولاد او زما راتلونکی ماشومان یې راڅخه واخیستل. رښتیا وایي چې کبر زوال کېږي. دغه و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اورېدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.